نتیجه کې به امارت ته منځ ځي بس ختمیږي او که وحدت پر ځای علماو حکومت مابینځ کې فاصله ختمه شوه هغه څوک چې د فاصلې کوشش کوي د هغې کنټرول وشي او د حکومت او د رعیت ترمنځ فاصله ختمه شوه هغه څوک چې د فاصلې کوشش دی کوي هغه ختم شي نن په تبلیغاتو کې هم دا کوشش دی امارت په سپکو الفاظو یادوي بدې خبرې پسې کوي ولې پسې کوي سخته ناروا خبره ده مطبوعات روان دي په افغانستان کې زما ملک دی زما نظام دی زه خپلواک یم مستقل یم تاسو زه پوښتنه وکړم زه دا یو ناپوه سړی یم په حکومت خو زه نه پوهېږم مګر تاسو په دې خوښ یاست چې زه پر خپله رایه وچلېږم که پر دې خوښ یاست چې د بل په اشاره وچلېږم په خپله رایه مستقل رایه روان دي د الله جل جلاله یو عظیم فضل و احسان دی مستقل دی د بل په اشاره کار نه کوي در هغه وخته پورې چې د ملک ترقي نشي راتلی در څو پورې چې د ملک استقلال ونه لري خود ارادیت ونه لري نن دنیا نه غواړي چې افغانستان حکومت پر خپله مستقله اراده باندې رواني غواړي چې د دې په اشاره وچلېږي مشورې مشترک پلانې کار وکول نه کوي پلانې کار وکول نه ته زما په کار څه کار لري زما په نظام څه کار لري زما په ملک څه کار لري زما په اصولو څه کار لري ته ولې په کې مداخلې کوي زه ستا د فرمایشاتو نه دې فرمایشات منم او نه یو قدم در سره مخ ته ځم نه تعامل در سره کوم نه پر دې شرایط باندې معامله در سره کوم اوس خو به راغلی یې د بمانو مور به دې استعمال کړي یا چې د اټم ګرد را باندې استعمال کړي زموږ د الله ترمنځ یو تعلق شته موږ خو کلمه شریفه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله خپل د مرګ او د ژوند مالک خالق هغه الله بولو تا نه بولو نه بولو هیڅ د دنیا یو قوت ته تسلیمیږو نه یو الله ته تسلیمیږو که کوم قوت ته تسلیمیږو هغه د الله در هدایت الله دې تسلیمیږو چې د الله هدایت نه تسلیمیږو هیڅوک چې دا تمه نه راسکي ما خو دا رایه ده دا اوس خو دا دی به په ما باندې د هغه ځای څخه د دنیا د کنجانو سنارې وي په خبرو به مې تسلیموي یا چې ټول اټم را بار کړي او ټول ویلي چې اخر خو موږ مرو حضرت حمزه رضی الله عنه چې شهید شو د هغه چې زړه وایستي او بدرنګي یې وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که زه د خور برات نه وای ما به نه شخ کړی ما به دغسې پرېښی چې د لیوانو د نسوس الله را حشر کړی پر دا مظلومیت باندې چې الله پاک ته مظلومیت معلوم موږ نن دا غواړو چې رب جل جلاله ته پر دې دین باندې مظلومیت ښکاره شي ته زموږ سره ظلم نه کوې زموږ درجه لوړه په شهادت باندې خو زموږ درجه نه کمیږي نه موږ ناکامه کېږو دا خو موږ کامیابېږو چې دا اټم دې ټوله راواړی او دلته پر موږ باندې استعمال کړي ټوله په ویلي کړي دا مو د الله سره تعهد دی چې موږ به یو قدم په هغه څه کې در سره روان نه کړو چې الله ناراضه کېږي نه په فرمایشاتو نه چلېږو عجیبه استقلال ازادي رب جل جلاله راوسته او داسې استقلال ازادي به په ډېرو قرنونو کې پر افغانانو نه راغلی لکه اوس چې الله راوسته موږ پر دې دا موږ د الله لوی شکر ادا کړو چې دا لس میاشتې راوسته دا لس میاشتې چې رب جل جلاله د دې علماو د دې مجاهدینو پر لاس باندې په ټول افغانستان مکمل افغانستان کې الله پاک امن و امان راوستی دا هم ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده دا هم ډېره د نعمت لوی نعمت د الله دی دا هم یو لوی افتخار دی دا هم یو لوی ویاړ دی چې رب جل جلاله مجاهدینو ته په برخه کړي خو د دې بقا په دې باندې ده چې دا ټول سره متحد سي سره یو سي محترمو مسلمانانو ورونو قیادت دی د علماو علما دا کوشش کی چې جامعه ټول علما شي دا کوشش کی
دا د ملک امنیت ورته شرط دی چې دا د ملک امنیت رالی